السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او کتونکو ته خرغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسه کاله اوسئ. راځو دا زموږ د CCNA لومړی ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو سیسکو پیژنو، سیسکو کمپنۍ او ورپسې به CCNA پیژنو او د هغې تاریخچه د هغې ازموینې اړوند معلومات به تاسو ته درکول کیږي او له هغې وروسته به موږ تاسو د نیټورک اړوند موضوعات زده کوو. نو راځو په لومړی کې باید موږ تاسو CCNA وپیژنو. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پیل کوو. راځو دې ته چې واټ از سیسکو. سیسکو څه شی دی؟ لومړی باید سیسکو وپیژنو. Cisco is a company which used to create network device. Cisco هغه کمپنۍ ده کوم چې د نیټورک ډیوایسز یا نیټورک لپاره کوم پرزدات جوړوي، هارډویر جوړوي او د دې ورواخه ځینې پروتوکولز هم جوړوي لکه یا GRP. دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته واضح شي. راځو ډیسکوري اپ سیسکو. سیسکو لومړی چا ډیسکور کړه، چا پیدا کړله، چا منځته راوړله، البته چا کشف کړه. سیسکو سیسټم was founded by Leonard Bosak and Sandy Learners in December 1984. سیسکو چې دا د لینارډ بوساک او سنډي لرنر په واسطه په 1984 کال په ډسمبر میاشت کې ډیسکور شوله. دوی د سټینفورډ پوهنتون څنګه شاګردانو. دوی ډیولپ one of the first multi protocol routers. دوی لومړی راوټر هم څکه ډیولپ کړ او which allowed different network to communicate with each other efficiently. دغه کوم راوټر چې دوی جوړ کړی و، دغه راوټر کولی شول چې یو څو مختلف نیټورک په خپل منځ کې یو له بل سره کمیونیکیشن وکړی شي. سیسکو has and become a leader in networking technology worldwide. سیسکو په نړۍ کې په نړیواله سطحه په ټیکنالوژي او نیټورک کې څېړنې د یوه لیډرشپ په ډول راوړاندې شوله. اوس راځو د سیسکو TM یا سیسکو ټریډ مارک یا تجارتي نښه یې څه ده. راځو د سیسکو پخوانۍ نښه چې ده، پخوانۍ نښه دغه یوه ده، د سیسکو پخوانی نښه، او ورپسې اوس کوم چې نوې نښه ده د سیسکو دا ډول ټریډ مارک دی او ډیری ویل کېږي چې دغه ټریډ مارک د ګولډن ګیټ برج لخوا په نقل اخیستلو سره جوړ شوی دی. لکه د ګولډن ګیټ برج کوم پول چې دی په دې ترتیب سره دغه جوړ شوی دی. خو باوري نه ده دا خبره. اوس راځو وټ از CCNA. CCNA څه شی دی؟ راځو CCNA ابریویشن د څه شي دی؟ د څه شي مخفف دی؟ CCNA Cisco Certified Network Associate د دې مخفف دی. is essential certificate for individual for choosing career in networking. دغه سرټیفیکیټ دی د چا لخوا؟ د سیسکو کمپنۍ لخوا چې په انفرادي ډول سره او په نیټورکینګ کې څه کول کېږي، یو چاته ورکول کېږي. It serves as a stepping stone for IT professional looking to validate their skill in network fundamentals, security, automation and programmability. دغه چې دی دغه یو د پرمختګ وسیله ده د IT پروفیشنل کسانو لپاره کوم چې غواړي دوی په نیټورک کې خپل لومړنی ابتدايي سیکورټي، همداشانتې پروګرام، همداشانتې اټومیشن مطلب چې اتومات ډول سره کار کوي، پروګرامبیلیټي مطلب پروګرامینګ چې موږ تاسو کوډینګ کوو، دغه به په دې کې څنګه کوو زده کوو. د سرټیفیکیټ equip candidate with the knowledge required to manage network efficiency, troubleshooting issues and understanding key network protocols. دغه کوم سرټیفیکیټ چې چاته ورکولی کېږي هغه په څه ته اړتیا ولري؟ نیټورک په منیج کولی شي په ایفیشنسي یعنې په مؤثر ډول سره، ټریبل شوټینګ ایشو او همداسې کې د موضوعاتو حل به پیدا کوي او په نیټورک پروتوکولز باندې به هم پوهېږي. Achieving CCNA certificate demonstrates a commitment to professional development and it's often requirement for entry level network position. د CCNA certificate ترلاسه کول چې دا د نیټورک لپاره entry level دی. entry level دا مطلب چې لومړی تاسو نیټورک وایئ د سیسکو له طرفه، نو دغه لومړی انټري لیول دی. لومړی به تاسو CCNA وایئ، بیا به CCNP وایئ، بیا به CCIA وایئ. It open doors to further specialize with the field of network and IT. دغه په IT او نیټورکینګ کې open doors ده، استعمال وړ ده. اوس د دې څخه راځو CCNA. وړاندې مو وویل چې CCNA چې دا سټینډ شوی دی د څه لپاره استعمالیږي؟ سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ.
It is an entry-level certificate offered by Cisco system that validate an individual ability to install, configure, operate in troubleshoot small to medium-sized network. CCNA چې د entry level دی وړاندې خبره وکړه د یو entry level دی د network ته ور داخلېدو لومړی level دی د کوم په اساس باندې چې تاسو کولی شئ چې نیټورک کنفیګر کوي په عملیات تاسو کوي ټربل شوټینګ په کې نه ستونزې په حل کوي د کوچني نه تر لوی سایز نیټورک پرې کارونه تاسو کولی شئ کله چې تاسو CCNA وایئ. ښه سیسکو سرټیفیکیشن سیسکو وړاندې مو خبره وکړه چې د یوه کمپنۍ ده چې د نارپوساک لخوا رامنځته شوې ده او دغه یو څو سرټیفیکیټ یو چاته ورکوي دا نیټورک ډیوایس هم جوړوي وړاندې مو خبره وکړه او دا هم پروتوکولز هم جوړوي او دا خلکو ته سرټیفیکیټس هم ورکوي. راځو په دې باندې خبرې کوو. سیسکو سرټیفیکیشن سیسکو پرووایډ 3 ټایپ اف سرټیفیکیټ دغه یوزر ته 3 ډول سرټیفیکیټس ورکوي. لومړی CCNA ده سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ د فرست لیول اور انټری لیول. د CCNA چې دا د سیسکو لومړنی سرټیفیکیټ دی یعنی د فرست لیول دی یا انټری لیول دی چې تاسو نیټورک ته پرې داخلېږئ. ورپسې بل لیول چې دی CCNP دی سیسکو سرټیفاید نیټورک پروفیشنل انټرمیډیټ لیول. دا CCNP لیول دی کله چې تاسو CCNA سرټیفیکیټ واخلئ له دې څخه وروسته به تاسو CCNP پیلوئ او CCNP چې دی د انټرمیډیټ یا منځنی لیول دی د سیسکو د سرټیفیکیشن. ورپسې فاینل چې دی CCI دی سیسکو سرټیفاید انټرنیټورک ایکسپرټ. دغه چې دی د ایکسپرټ لیول دی یعنی دا کله چې تاسو د اگزام کې بریالي شئ نو تاسو ایکزیټ لیول دی یعنی تاسو د CCNA بشپړ دغه سرټیفیکیشن ترلاسه کړ او د CCNA ازموینه چې تاسو ورکوئ تقریبا $360 باندې دغه ازموینه ورکول کېږي. د لپاره به تاسو ډمس اخلئ او د لپاره به تاسو پریپریشن اخلئ او دغه ازموینه به تاسو په آنلاین ډول سره ورکوئ. راځو اوس په دې باندې خبرې کوو چې د ازموینه څه ډول اخیستل کېږي. CCNA examination CCNA examination the CCNA examination access candidate knowledge and skills in networking. CCNA examination د په اصل کې د نیټورک په نیټورک کې ستاسو تجربې او ستاسو وړتیاوې ارزیابي کېږي. اوس راځو په دې کې څه موجود دي په CCNA examination کې. The exam consists of multiple choice question. په دې کې 4 جوابه یا multiple choice یعنی مطلب څو جوابه 4 جوابه سوالونه به وي. سیمولیشن دا مطلب چې یا په پکې ټریسر کې ډول تاسو ته راوړاندې کېږي سیستم یا په جینیس 3 ډول سره تاسو ته خپل هغلته راوټر او هلته سویچ موجود وي اړوند به پوښتنه نه کېږي. ان ډراګ اینډ ډراپ کوېسچن ډراګ اینډ ډراپ سیستم به تاسو ته راوړاندې کېږي لکه فرضاً د راوټر ترمنځ په وین کې باید کوم کیبل استعمال شي دا ډول پوښتنې به تاسو نه کېږي. داسې یو ډول پوښتنې دي ملټي چویس کوېسچن دي سیمولیشن دي ان ډراګ اینډ ډرا دي. اور پسې ډیوریشن وخت دی ټایپکلی لاست اباؤٹ 120 minutes یعنی یو سل 100 منټه تاسو ته وخت درکولی کېږي د دې سوالونو. خو څومره سوالونه دي؟ Passing score is generally range from 700 to 800 out of 1000. تاسو باید د 0 څخه 900 او یا 800 پورې نمبر څنګه کوي دا واخلئ ځکه دا پاسینګ سکور دی. که د 900 نه مو نمبر یې کم شوي تاسو ته سرټیفیکیټس نه درکولی کېږي. What will be learned موږ به څه زده کوو په CCNA کې. Introduction to network concept network concept به زده کوو چې په کې څه موجود وي. covering basic network principles such as LAN, WAN and OSI models in etc. په دا کې کوم موضوعات شامل وي لکه LAN کې شامل وي WAN کې شامل وي OSI models او نور زیات موضوعات په دې کې ان شاء الله موږ تاسو کور کوو. اور پسې IP addressing ته راځو او ورپسې په موږ تاسو IP addressing ته کوو. ټیکنیک اباؤٹ IP addressing سکیم د IP address به موږ څه زده کوو څنګه IP address assign کولی شو. سبنیټینګ به زده کوو سوپرنیټینګ به زده کوو and how to assign IP address او IP address assign کول یو ډیوایس ته څنګه کولی شو او د IP تریپین او نور پروتوکولز دا به زده کوو. اور پسې نیټورک ډیوایس به موږ تاسو پیژنو ډسکسینګ ډیفرنس ټایپ اف نیټورک ډیوایسز په مختلفو ډیوایسونو باندې به خبرې کوو. هغه ډیوایسونه کوم چې په نیټورک کې استعمالیږي لکه راوټر سویچ شو فایروال شو هاب شولو مډیم شولو نور ټیکنالوژي دا به ټول موږ تاسو زده کوو.
ورپسې به بیسیک کنفیګریشنز د کوو لکه انټروډیوس بیسیک سیسکو IIS کمانډز پر کنفیګریشن نیټورک ډیوایس موږ تاسو بیسیک کنفیګریشنز د کوو پروتوکولز به زده کوو هغې کمانډونه به موږ تاسو یاد کوو ورپسې بیسیک ټربل شوټینګ به زده کوو ټربل شوټینګ ویلی کېږي پوینټ سلوشن پر نیټورک ټربل د نیټورک د ستونزو د حل لپاره به موږ ټربل شوټینګ استعمالوو او ورپسې به learn routing and switching with troubleshooting plus security یعنې موږ routing switching troubleshooting او security هم زده کوو په دې باندې به موږ تاسو خبرې کوو. So you like to give me wake-up calls now? Good morning. Did you look outside today? It's much worse than they expected. That storm, it's a category 4 and it's growing fast. You need to get out. It's gonna be tough to get out of this city. Well, I have something for your mission. You see that envelope on the table? Before CCNA, we will be familiar with basic operation of computers. مخکې د CCNA نه باید تاسو وړاندې د کمپیوټر ځینې لومړنۍ یا فنډامنټلز اپریشن یا عملي سره باید تاسو بلد وئ د کمپیوټر سره یو څه آشنایي باید ولرئ ځکه یعنې درسونه یا د ایگزامینیشن یا د هغې کورسونه دي کوم چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی په خاص ډول سره د IT شاګردانو لپاره ډېر کېږي. ښه CCNA سیمولیټرز دي. CCNA کله چې موږ تاسو پریکټس کوو موږ تاسو خو راوټر نه لرو موږ تاسو خو سویچ نه لرو موږ تاسو ډېر ډیوایس نه لرو نو موږ تاسو به د تمرین څنګه کوو موږ تاسو د دغه تمرین په څه کوو د دې لپاره یو سیسکو خپله سیمولیټرز جوړ کړی دی لکه پر CCNA practice we have some simulators like د CCNA د تمرین لپاره د پریکټس لپاره موږ ځینې سیمولیټرز لرو چې لومړی سیسکو پیکټ ټریسر دی او دویم جینیس 3 دی. جینیس 3 نسبتا د سیسکو پیکټ ټریسر په پرتله زیات کمانډز لري خو په جینیس 3 کې لږ ستونزه دغه ده ځینې فیچرز به تاسو ورته ډاونلوډوئ نو وروسته به کار کوي او سیسکو پیکټ ټریسر چې دی نسبتا دا هم ډېر ښه دی ځکه چې کوم فیچرز ډاونلوډول ته اړتیا نه لري. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو نیټورک څه شی دی نیټورک ډیوایسز دي راوټینګ سویچینګ شته انشاءالله په دې باندې به ټولې خبرې کوو. د خدای په امان.